نه د تاک ته اندېښمان یم نه د تمه د لیدو کړم خدای دې دومره ناکرار کړه لکه زه چې دې په تلو کړم نه د تاک ته اندېښمان یم نه د تمه د لیدو کړم خدای دې دومره ناکرار کړه لکه زه چې دې په تلو کړم نه مې خپل وې نه به خپل شې زړه ډاډه په دې پلمو کړم زما څه سترګې وتلې چې ګیله بله پردو کړم نه مې خپل وې نه به خپل شې زړه ډاډه په دې پلمو کړم زما څه سترګې وتلې چې ګیله بله پردو کړم څو غمجنې کرښلې کړم ځان پرې خلاص له اندېښنو کړم ته په بادو نه مړېږې زه دې پوخ په خپلو ښو کړم څو غمجنې کرښلې کړم ځان پرې خلاص له اندېښنو کړم ته په بادو نه مړېږې زه دې پوخ په خپلو ښو کړم نه د تاک ته اندېښمان یم نه د تمه د لیدو کړم خدای دې دومره ناکرار کړه لکه زه چې دې په تلو کړم خدای دې دومره ناکرار کړه لکه زه چې دې په تلو کړم رمیز راجا ناصح جان محمد مبارز او حسین مشال صاحب میلمانه کړي دي چې نن به خوندوره شپه وي واړې دی څنګه یې مشاله مست یم مست یې ډېر که لږ یو مخ مست ښه تا په شیشې مست شیشې مست مجرد یم ته څنګه یې رمیزه ته څه موډ کې د فیسبوک کې چې غټه لیکنه راشي ډاټا ورته بنده کو مصرف نه کوي مسنجر باندې راشي څنګه میسیج ورته یې بس هغه ورته سرتیفیکات صاحب د خالي کارت کپورته ژوند لکه زما کوه هر چاته خندا کوه دغسې نیت سپین ساته دغسې رڼا کوه یو څو مې دمو په نظر سره ډېر جالب بیتونه لیکلي ما لیکلي تلیفونونه جوب ته کوي موبایل جوب ته کوه ورمیزه ډېر شاد تیم لري مهرباني شاید ډېر زه دا هغه سټینګ سره سیخ کړم ترنم کې وای نم داسې هر چاته خندا کوه ژوند لکه زما کوه هر چاته خندا کوه دغسې نیت سپین ساته دغسې رڼا کوه دغسې رڼا کوه دغسې د بیا لیکن دا لیکنه ډاټا یې ورته بنده کړله ډېر ساده بیتونه مې لیکي او تا خو ډاټا نه ده بنده کړې تاسو دې خواته ونیسه تاسو ټولو د یوټیوب مینوالو نه ډېره زیاته مننه خوشحاله دې اوسئ
چې د موږ سره په هر وخت او هر زمان او هر وخت کې را سره یو ځای یې او دا د موږ د یوټیوب چینل 4,000 سبسکرایب هم پوره کېږي او کیمره هم واخیستل شوه. مخکې مې ویډیوګانې په دې موبایل باندې کولې. ما موبایل څه شو په دې موبایل باندې د نږدې کده تله په دې موبایل 6 پلس باندې دا رقم شوی دی. دا ورته وګوره سکرین یې ډېر خراب شوی. سکرین مې دا رقم شوی دی چې اوس دا مې په 2,000 افغانۍ اخیستی و، تقریبا 9,000 افغانۍ. اوس په 3,000 افغانۍ هم نه خرڅېږي. تر اوسه پورې مې ویډیوګانې په دې کولې. مې خرڅوم. نه خرڅوم خو یې ځکه نه چې ډاټا مې زیاته ده پکې. ماشاءالله په د نږدې شپو ورځو کې داسې جالبې خاطرې سره څه مخ شوی یې که نه؟ ما جالبې خاطرې سره خو نه یم مخ شوی. خو یوه کیسه شته چې ډېره ښه کړو ته یې ځان ته جوړه کړې. ځان ته خپله جوړه کړې؟ دا یې خپله جوړه کړې. د هغه ده مشال خو داسې ده، یو اعلان به ورته وکړو. مشال داسې ده چې مشال خیاط ده او زه پسې وظیفه لرم بایومتریک کې. مبارز صاحب پوهنتون وایي عین حال کې محصل ده، پوهنتون محصل دی او رمیز بیا په مخ کې ښه دی، درس یې تقریبا بشپړ کړی دی، خپله تحصیلي دوره یې او دې تر څنګ خپل د ګلانو او ګلفروشۍ دکان هم لري ډېر، په هغې کې مصروفه ده. نن سبا یې وخت هم ده ډېر. نو کله چې زنګ ورته وکړو زنګ نه جګوي او زنګ هم نه جګوي جواب. او دا ډېر غټ خدمت هم ده ځکه مجردانو ته. او کله دا د افغانانو دا هغه ده، دا اصل ده چې د مجردانو موټر وویني وایي زړونه مو ورباندې بیچ پرې کېږي که نه ده دغسې. مستر پرزیدنټ سره دا څوک ده؟ ساده بیتونه دي ډېر. سینه ډکه له دردونو ګرځوم خو تا ته نه وایم چې فکر دې خراب شي. سینه ځه ارشاد زه خپل شیان. سینه ډکه له دردونو ګرځوم خو تا ته نه وایم چې فکر دې خراب شي. بیا به مو هم په ښارونو باندې ګرځو، بیا به موږ هم په ښارونو باندې ګرځو په وطن باندې چې ختم انقلاب شي. بیا به موږ هم په ښارونو باندې ګرځو په وطن باندې چې ختم انقلاب شي. ستا په حق کې ماته ظلم معلومیږي، څوک لګیا چې په صفت دې سپین مهتاب شي. ستا په حق کې ماته ظلم معلومیږي، څوک لګیا چې په صفت دې سپین مهتاب شي. بیا په کومو سترګو ځان په نرو شماري چې منکر دې خپله ښځه له نقاب شي. بیا په کومو سترګو ځان په نرو شماري چې منکر دې خپله ښځه له نقاب شي. څوک چې دومره انسانانو کې څوک خوښ کړي، څوک چې دومره انسانانو کې څوک خوښ کړي، سړی نه دی چې له هغې څوک سیراب شي. څوک چې دومره انسانانو کې څوک خوښ کړي، سړی نه دی چې له هغې څوک سیراب شي. نه خپلېږي نه به خپل شي پردي شوي، نه خپلېږي نه به خپل شي پردي شوي، کله کله د خپل کلي سپي اسباب شي. نه خپلېږي نه به خپل شي پردي شوي، کله کله د خپل کلي سپي اسباب شي. هر څوک ګران شي قدردان شي له پخوانه، هر څوک ګران شي قدردان شي له پخوانه، دې وطن کې چې په مړو باندې حساب شي. او سربالا به و په ټوله دنیاګۍ کې، ګردنۍ مو که بدله په کتاب شي. سربالا به و په ټوله دنیاګۍ کې، ګردنۍ مو که بدله په کتاب شي. دا بیتونه خلک ټول ښکلي دي، خلک ټول ښکلي دي، خو زما لالی بهتر دی. په دې سپیرو کاڼو کې دغه غمی بهتر دی. خلک ټول ښکلي دي خو زما لالی بهتر دی. په دې سپیرو کاڼو کې دغه غمی بهتر دی. ما ورته ځان ویلی او ما ته دی بهتر دی. ما ورته ځان ویلی او ما ته دی بهتر دی. د سپي توهین مه کوئ، په رقیب سپی بهتر دی. قیس وایي تا ماشوم ته د پیریانو کیسه وکړه، ما دستي د اصحابانو کیسه وکړه. تا ماشوم ته د پیریانو کیسه وکړه، ما دستي د اصحابانو کیسه وکړه.
او قربانه و په میلو پسې وتلي مسافر و د مورګانو کیسه وکړه او د زمري بچۍ له ډاره رپېدله چې زمري د انسانانو کیسه وکړه د زمري بچۍ له ډاره رپېدله چې زمري د انسانانو کیسه وکړه او په محفل کې هر سړی په ځان شکي شو په محفل کې هر سړی په ځان شکي شو پیر د شپې د دوزخیانو کیسه وکړه او ماته خپل هغه د کلي قیس رایاد شو ما ته خپل هغه د کلي قیس رایاد شو چا د تللو شاعرانو کیسه وکړه